چې کرزی تل له مصلحتونو څخه کار اخلي او په دې کار سره تل ملي یووالي ته زیان رسیږي. دا کار نه دا چې خلک سره نږدې کوي بلکې لا یې سره ویشي او دا ډول شخصیتونو تاریخ ته پرېښودل شي. د ده په خبره دا د هر افغان حق دی چې خپل نظر څرګند کړي. دا چې په دومره لویه کچه ستونزه د یو نوم پر سر رامنځته کیږي نو باید جمهور رئیس په داسې مسایلو کې له ټول پښتنو څخه کار واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال بیا وایي چې دوی په پکتیا کې د څو ورځې د لاریونونو مخه ډپ کړې ده. دا هم د ښوونې او روزنې د پوهنتون د کړکېچنې لوحې په اړه باندې د سرنوشت ورځپاڼې لیکنه وه چې قدرمنو لیدونکو ته مې نیازی صاحب ولوسته. رښتیا هم چې سالک صاحب دغه موضوع ډېره اوس مهمه شوې ده او ډېر پرون هم په دې باندې کوم لاریون چې ترسره شوی د پولیسو لخوا 3 محصلین ژوبل شوي هم وو او داسې نور نیول شوي هم دي. خو زه به د دې خبرې په هغه کې داسې ووایم که چېرته دغه لوحه د محصلینو خوښه نه وي نو ولې دوی خپله اقدام نه کوي؟ د لوړو زده کړو وزارت باید دا موضوع واخلي. او بل په کومو پوهنتونونو چې نومونه ایښودل کېږي تاسو فکر وکړئ په اوسني وخت کې یو پوهنتون جوړ شو په خیبر پښتونخوا کې په 400 سیمه کې هغه د عوامي نیشنل پارټي لخوا جوړ شو په هغې نوم یې کېښوده چې د باچا خان پوهنتون. نو که دلته دوی دا خلک هم همداسې غواړي دلته هسې هم ډېره خلک همداسې بې پوهنتونه ګرځي ډېر محصلین زده کوونکي دي چې درس وایي هغې پوهنتون ته نشي بریالی کېدی نو دوی دې داسې وکړي چې یو پوهنتون دې جوړ کړي او د استاد برهان الدین رباني صاحب نوم دې پرې کېږدي. صحیح خبره ده. اوکې نوی بنسټ دی اړتیا ده افغانستان کې یعنې دغه زمونږ کم تحصیلي مؤسسې چې دي دغه اوس هم لږې دي او خصوصا دولتي درته یادوم د شخصي به پرېږدو یو دولتي پوهنتون دې جوړ شي او د استاد په نامه دې د بنسټ ډبره کېښودل شي تر څو دغه کړکېچ ته د هواري یوه سمه لاره پیدا شي. نو دا هغه اساسي خبرې دي په تاریخي لحاظ هم همداسې کېږي. وګورئ که موږ امامي لیسه لرو دا د غازي امان الله خان لخوا جوړه شوې. دلته یو روغتون لرو سردار محمد داود خان لخوا د هغه جوړ کړی و. یا هغه څه چې د یو چا لخوا نه جوړېږي د همغه نوم دې پرې کېښودل شي. ښه خبره ده. اساسي خبره هم ده. نیازی صاحب زمونږ د خپرونې هغه وخت هم کم دی. زه به داسې لنډ ګرانو لیدونکو ته دغه د پاتې ورځپاڼو سرلیکونه ولولم او د مطالبو لوستلو ته یې نو وخت نه لرو. محور ورځپاڼې نن دا غټ سرلیکونه خپاره کړي
د پښتو ټلویزیون ګرانو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی خپلې خپرونې ته. قدرمنو لیدونکو زمونږ د نن سهار خپرونه البته د سهار او کاروبار خپرونه پیل شوه. د سهار او کاروبار په خپرونه کې یو مېلمه ته مو هم بلنه ورکړې ده، په دې هیله چې زر راورسیږي او کیني هغه سره به د هغه د کاروبار په اړه ځینې پوښتنې ولرو. نو مېلمه په لاره دی، انشاءالله په ډېر لږ وخت کې را رسیدونکی دی، هغه سره به خبرې ولرو. خو تر څو پورې چې زموږ هغه مېلمه راځي، زه به د خپل همکار ښاغلي داود نیازي سره د کاروبار په اړه ځینې خبرې وکړو، او تاسې هم که د کاروبار په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر موږ سره شریکول غواړئ، نو مهرباني وکئ د پښتو ټلویزیون په سکرین باندې زموږ د ټلیفون شمیره راځي، موږ سره اړیکه ونیسئ او د کاروبار په اړه هغه خپل نظر او هغه خپلې پوښتنې را سره شریکې کئ. نو نیازی صاحب لکه څنګه چې قدرمنو لیدونکو تاسې ته ما یادونه وکړه، نیازی صاحب په اقتصادي چارو کې زده کړې لري، زده کړې کړي دي او د کاروبار په ټولو اصولو باندې پوهیږي. نو د سره به د کاروبار په اړه هغه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ، او چې کله مو اړیکه را سره ټینګه شوه په پای کې څلورمه تڼۍ هم کېکاږئ، نو اړیکه به مو راسن له موږ سره ټینګه شي او هغه کومې پوښتنې او کوم نظر چې لرئ هغه به موږ سره او زموږ ګرانو لیدونکو سره شریک شي. نیازی صاحب که زمونږ ګرانو لیدونکو ته دغه د کاروبار په اړه باندې ووایاست چې دغه کاروبار لکه ستاسې له نظره چې تاسې په دغه رابطه باندې زده کړې کړي دي، تخصص لرئ، دغه کاروبار په څو ډوله دی؟ که لنډ په دغه باندې پوه شو چې کاروبار څو ډوله دی او زموږ ګران لیدونکي پوه شي پرې باندې، دا به ښه خبره. مننه سالک صاحب. د کاروبار په هکله خو موږ څو پروګرامونه مخکې هم ولرل، په هغې هم خبرې وشوې چې کاروبار څه ته وایي یا د کاروبار ډولونه. خو نن به زه په دې باندې ملګرو دوستانو سره خبره کوم چې کاروبار څنګه رامنځته کېږي، څنګه جوړېږي. صحیح ده. که موږ او تاسې په خپله ټولنه کې داسې یو کارونه کوو، هغه موږ ته کاروبار نه ښکاري، عادي کارونه، روزمره چې کوم کارونه. د کاروبار اصطلاح تقریبا یا په مجموع کې هغه کارونو ته استعمالیږي چې ګټه له مخکې څخه معلومه نه وي. که په اقتصادي لحاظ وڅېړو، بیا د انسان چې کومې کړنې په نړۍ کې سر ته رسوي، دغه په دوه ډوله دي، چې یو اقتصادي کړنې دي، یو غیر اقتصادي کړنې دي. د اقتصادي کړنې دې لپاره انسان او غیر اقتصادي کړنې بیا په دې کې نه راځي، هغه داسې دي چې انسان د انسان د بهبود لپاره یا په اخلاقي لحاظ هغه سر ته رسوي. بیا په دې اقتصادي کړنو کې دوه ډوله کړنې دي، چې یو ته کاروباري کړنې وایي، بل ته غیر کاروباري کړنې وایي. غیر کاروباري کړنې هغه کړنې چې دی په یو معلومه اجوره له یو چا سره کار کوي. راواخلو که یو څوک مزدور نیسي، نو هغه له ده سره کار کوي، په میاشت کې ورته 10,000 افغانۍ ورکوي، نو دا سړی کاروبار سر ته نه رسي، دا اقتصادي کړنه سر ته رسي. منم. او هر هغه څوک چې یو ځای کې یو هټۍ لري، سحر ورځي مازدیګر ته رسي، دغه انسان کاروبار سر ته رسي. یعنې دغه کاروباري کړنه که په دې هټۍ کې دی زیان هم وکړي، خو دغه د کاروبار ده. او بله خبره ده چې کاروبار دې ته نه وایي، د هغې ته هم وایي چې یو سړی د ډېره غټه بنګله ولري، یو ډېر غټ کار دی. نه، د سړک په سر چې هغه شورنه خود خرڅوي، هغه هم کاروبار ده. او که چېرته څوک سره شریکان کېږي، هغه هم کاروبار ده. یو کلال ده، کلالي کوي، دا هم کاروبار ده. یو شخص هغه کوي په کرنه کې کار کوي، کروندګر ده، هغه هم کاروبار ده. هغه هم کاروبار ده. دغه اړیکه به واخلو. نیازی صاحب وګورو چې څوک دی موږ سره په اړیکه کې. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. څوک یې د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ د ولایت پروان ولسوالۍ څخه خراسانه.
ستړی مشې وروره، په خیر راغلې. نو مهرباني وکړه